السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا القلم خپرندوی اداره ده. زه بدرالافکار یم او دا د فکري سمون خپرونه ده. په دې خپرونه کې د فکري، علمي، سیاسي، نظامي شنندانو او د ټولنیزو مطبوعاتو فعالانو سره خواله کوو. د فکري سمون دا خپرونه مو ارزښتونه وژغوري ته ځانګړې کړې ده. هیله ده تر پایه راسره تعقیب کړئ. د مسلمان عقیدې تقاضا او غوښتنه دا ده چې په مسلمانه ټولنه کې به اسلامي احکامات او اصول تطبیق کیږي. د تنفیذ لپاره به یې له هرې سالمې او ممکنې لارې استفاده کیږي، او هغه څوک چې د اسلامي احکاماتو مخالفت کوي پر وړاندې جدي مبارزه د الله رب العزت د کلام څرګند او واضح تعبیر ده. په همدې موضوع مو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان مولوي محمد صادق عاکف مهاجر نظر را اخیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. له تیرو شلو کلونو راهیسې چې کله دلته دیموکراسي یا دیموکراتان حاکم وو، غربي اشغالګر راغلي وو، زموږ د ارزښتونو په خلاف باندې دلته ډېر کار کړی، د خلکو فکرونه یې تسخیر کړي، د خلکو اذهانو باندې کار کړی ده، چې د هماغو په تعقیب باندې تاسو به کتلي څه وخت وړاندې یو څو ښځینه راپورته شوې چې د نورو خلکو لورې غلطه شوې وې، چې یو ارزښت زموږ هغه هم اسلامي ارزښت ده، هم افغاني ارزښت ده چې د ښځینهو لپاره حجاب ده. د هغې په وړاندې دوی مظاهره وکړه او هغه چې اوس د افغانانو فرهنګ ګرځېدلی چې چادري ده، هغې ته یې اور ورته کړ. دا هم د تېرې شل کلنې دیموکراسي یا د شل کلنو هغه هڅو یو لامل و. موږ باید چې د خپلو ارزښتونو لپاره هڅه وکړو. مسلمانان یو، مسلمانانو ته تر هر څه ډېر اسلامي ارزښت اهمیت لري او د اسلامي ارزښتونو لپاره باید چې کار وکړو. حجاب هم زموږ یو له اسلامي ارزښتونو څخه ده، ځکه په حجاب کې د حجاب په باره کې په قرآن کریم کې هم امر راغلی، په احادیثو کې هم امر راغلی ده. نو په عموم کې د خپلو ټولو افغاني او اسلامي ارزښتونو لپاره باید هڅه وکړو، د رسنیو له لارې، د منبر له لارې، د محراب له لارې، د دعوت له لارې، له هرې لارې نه باید چې کوښښ وکړو چې خپل ارزښتونه وساتو. او هغه ملت بریالی ده چې هغوی د خپل ارزښتونه حیثیت لري. هغه ملتونه ناکام دي چې خپل ارزښتونو باندې د نورو ارزښتونو ته اولویت ورکوي. هغه ملت ناکام ده. موږ به په هغه وخت کې بریالي یو چې خپل ارزښتونه مو ساتلي وي. الله رب العزت په خپل کلام کې د حجاب رنګارنګ فایدې بیان کړي او له خپلو بندګانو یې د عملي کولو غوښتنه کړې. دا چې مسلمان افغانستان د اسلام له زرین نعمت څخه برخمن ده او د ټولنې قشر یې په کامله معنا د مؤمن عقیدې خاوندان دي، چې دا یو ستر ویاړ او فخر ده. نو د مسلمان ملت غوښتنه له حاکم نظام نه دا ده چې د حجاب په عملي کولو او د اسلامي ارزښتونو د تحفظ لپاره جدي اقدامات وکړي، ترڅو ټولنه له فحاشۍ څخه وژغورل شي. پر همدې موضوع مو د ټولنیزو مطبوعاتو فعال لیکوال عبدالسلام وزیروال نظر را اخیستی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باید ووایم چې وروستیو څو ورځو کې د ځینو ښځینهو له لورې په کابل کې چادرۍ ته توهین وشو، چادري یې وسوځوله او اور یې ورته کړو او تر پښو لاندې یې کړې. دوی په خپلو غوښتنو کې شعار زمزمه کوو چې موږ د عربانو فرهنګ او کلتور نه غواړو. د دوی دغې عمل د افغان ځوانانو احساسات راوپارول او په خواله رسنیو یې غوغا جوړه کړه. دا چې چادري افغان کلتور دی او که نه دی دا جدا بحث دی، اما حجاب او پرده دا په تمامه معنا افغاني بحث دی، افغاني دود دی او له پیړیو پیړیو راهسې افغانان که مسلمانان هم نه دي نو پرده یې کړې ده او پرده یې مراعات کړې ده. نو لهذا ویلی شو چې حجاب د افغانانو دود دی، چادري خپل ځای باندې پرېږدئ. هغه پرده حجاب که په عربي حجاب وي، که دغه ایراني چادري چې د ځینې ملګري وایي چې دا د ایران نه موږ ته راغلی دی دا اوسیږي، او که پړونی اوسیږي. اما مهمه دا ده چې د ښځې ښځه پې پټه ملبوسه او د دې پرده پې راغلي. دا افغاني کلتور دی
او هر هغه څوک چې افغانۍ ښځې ته، افغانۍ خور ته، افغاني ټولنه کې حجاب نه غواړي، هغه د دې ټولنې نه دي، تر شا یې نور څوک ولاړ دي او غواړي دا ټولنه په یو بل مصیبت اخته کړي. زه باید ووایم چې افغانان که مسلمانان ونه اوسیږي هم نو حجاب مراعتوي او دوی حجاب ته تر دې حده پورې ژمن دي چې افغانان وایي یوې ښځې ته چې هغه ښیرا کېږي په کلیوالي حساب سره، وایي چې الله دې سرتوره که. سرتوري دا معنا چې یعنې دا ښځه چې سرتوره شوه نو دا د هرې چارې د ژوند نه ووته، بې حیا شوه، بې پردې شوه، بې اسرې شوه. نو په دې خاطر باندې چادري یا حجاب پرده دا د افغان ښځې، د افغان ټولنې قوي ارزښت دی، منلی ارزښت دی او معتبر ارزښت دی. هر هغه څوک چې د افغانانو د دغې ارزښت په خلاف باندې شعارونه ورکوي او غواړي چې افغانان له دغې ارزښت څخه بې برخې کړي، دا د افغانستان د ټولنې، د افغانستان د وګړو د دې ټولو سره په دښمنۍ کې ځان اچوي. برعکس که افغان ځوانان د دوی په دې شعارونو باندې وپارېږي او حکومت مجبوره کړي چې یو اقدام د دوی په خلاف باندې وکړي، نو د پړې ګوته ټوله همدغو خلکو ته، همدغو زنانو ته راجع کېږي چا چې افغان ځوانان او افغان ټولنه په رد عمل باندې مجبوره کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، له ملتیا مو مننه کوم. هیله ده چې خپرونه مو خوښه شوې وي او د نورو سیاسي او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ په یوټیوب، فیسبوک او ټلګرام کې القلم چینل ولیکئ او د خپلې خوښې ویډیوګانې ترلاسه کړئ. تر بلې خپرونې چې ستاسو خدمت ته حاضرېږم، په الله مو سپارم.